وای مکوه په چا چې وبشي پتا پاکستان د جنجالونو په طرف روان دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستان کې چې له تېرو څلورو لسیزو راپدېخوا کوم حکومت راغلی له افغانستان سره یې دښمني پاللې او په یو نه یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې کله د جهاد او کله په نورو نومونو او ډولونو لاسوهنه کړې او د افغانستان د بدبختۍ یو لوی لامل پاکستان شمیرل کیږي. حتی څه موده وړاندې عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو وړاندیزونه کول او عملاً یې هڅې کولې چې د اشرف غني حکومت ختم او د دوی تر لاس لاندې یو کمزوری حکومت جوړ شي. خو هغه یو متل دی چې وایي مه کوه په چا چې وبشي پتا. یو خو د کشمیر په مسله کې هند ښه برابر کړل، بل خوا په اقتصادي برخه کې غني خو وځپل. اوس تازه خبر دا دی چې په پاکستان کې د اپوزیسون ګوندونو د مولانا فضل الرحمن تر مشرۍ لاندې په احتجاج یا ازادۍ مارچ کې د ګډون خبره کړې ده. خو بل لوري ته د عمران خان حکومت د دغه احتجاج د ناکامولو او یا هم د ودرولو پوره زور لګوي. تېره ورځ د عمران خان حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو لپاره یوه کمیټه وټاکله، خو مولانا فضل الرحمن په ځواب کې وویل چې د دوی احتجاج به تر هغې وي تر څو چې عمران خان استعفا نه وي ورکړې. اپوزیسون او فضل الرحمن غواړي چې عمران خان استعفا ورکړي، موقت حکومت جوړ شي او بیا ټاکنې ترسره شي. بل لوري ته د پاکستان د دفاع وزارت وزیر پرویز خټک چې د دغه کمیټې مشر هم دی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له احتجاج کوونکو سره خبرې کوي، خو که چېرته دوی د لومړي وزیر استعفا غواړي نو دا په هېڅ صورت نه کیږي. همداراز اسلام آباد ته ورغلې لارې له اوس څخه تړل کیږي چې دغه احتجاج کوونکي به پرې اسلام آباد ته ځي. همداراز عمران خان بیا تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې هغه به فضل الرحمن ته د احتجاج اجازه ورکړي، خو که هر څه کیږي نو استعفا به نه ورکوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.